سورة البقرة. سورة البقرة دا مدني سورة ته او په دې اتفاق ته چې دا مدني سورت دی. مدني څه مطلب دی؟ بعضو ملګرو دا تعریف وکړو مدني مطلب مدینه کې نازل شوی دی. دا تعریف صحیح دی؟ ولې غلط دی؟ ځکه څه بهر نازل شوي دي. خبره دا نه چې مدینه کې نازل شوی، خبره دا چې د هجرت نه بعد نازل شوی دی مدني دور کې. نو دا مدني سورت دی او دا په قرآن کریم کې د ټولو اوږد سورت دی. په ټولو سورتونو کې اوږد سورت هغه دا دی. په دې کې 280 آیتونه دي او په دې کې 40 رکوګانې دي. په دې کې 40 رکوګانې دي. دا سورت چې دی مصحف کې چې کوم ترتیب دی، دا کوم موږ سره چې لاس کې مصحف دی قرآن دی، په دغه اعتبار سره دا قرآن کې 2 نمبر سورت دی. او په اعتبار د نزول، په اعتبار د نازلېدو دا 80 نمبر سورت دی. په اعتبار د نزول څه مطلب دی؟ په اعتبار د نزول د نازلېدو په ترتیب سره دا 80 نمبر سورت دی. یعنی د دې نه مخکې د دې سورت نه مخکې 80 سورتونه نازل شوي، نو دا 80 نمبر سورت نازل شوی دی. سورة البقرة د دې ډېر نومونه دي. مشهور نوم دغه دی سورة البقرة، ځکه چې دې کې د غوا قصه بیان شوې ده. بني اسرائیل په دور کې چې دغه واقعه راغله دا کې تفصیل به راځي انشاءالله. نو ځکه دې باندې هغه نوم کېښودی شو البقرة، سورة البقرة. د دې یو بل نوم دی سورة الزهراء. الزهراء پړقیدونکي ستوري ته وایي، پړقیدونکي ستوري ته. او حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اقرؤوا الزهراوین، دا 2 پړقیدونکي ستوري لولئ، البقرة و سورة آل عمران. هغه سورة بقره و آل عمران دي. نو دا لولئ قیامت په ورځ به موږ ته اوس دی اولنۍ ورځ دوره چې موږ شروع کولو موږ ویلو چې دی به سوری جوړ کړی په خپل ملګري باندې. نو د دې یو نوم دا دی او دغه حدیث صحیح مسلم کې دی. د دې یو بل نوم دی سنام القرآن، د قرآن اوچته قبه، د قرآن اوچته قبه. او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث روایت نقل دی، هغوی د هر شي اوچته قبه او د قرآن اوچته قبه چې دغه سورة البقره دی. او دغه شان دي ته فسطاط القرآن هم وایي، د قرآن غټه خیمه. ولې د قرآن غټه خیمه ده؟ اوږد سورت دی. او تعجب به وکړئ ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه دا سورت په 12 کاله کې زده کړه تلاوت، تفسیر، ترجمه، عمل، دا هر څه دا د هغوی طریقه دا وه چې آیت به واورېدو اول خو به د آیت ځان دا به وایې څنګه، بیا د دې معنا، مقصد، تفصیل، عمل. 12 کاله پکې دا لګېدلي. او روایت کې راځي امام بیهقي راوړی دی وایي چې کله دا صورت ختم کو نو اوښان یې حلال کړي په خوشحالۍ کې. او د هغه زوی عبدالله بن عمر دا په 8 کاله کې ختم کړه. نو داسې نه چې ستا ذهن ته راشي چې موږ خو بیا ډېر تکړه یو، ځکه چې موږ خو د ورځ کې هم کړ ویستی شو، ورځ خو لا ما ګټه خبره وکړه، نیمه ګنټه کې ته هم وزره وځو. دغه زما مطلب دغه نه دی. داسې خو هغه داسې علم والو، داسې پوه خلک، فصیح او بلیغ، او قرآن د هغوی په مخکې نازل شوی دی. مطلب دلته دا دی چې په داسې پوهېده چې یاره د الله څه مراد دی، بیا په هغې عمل کول، نو بیا به هغوی بل آیت ته واورېدو. زموږ خو شوق دغه چې بس اخرې ته به کله رسو، او د هغوی مقصد دا و چې په دې به عمل څنګه کېږي او څومره به کېږي، نو ځکه به هغوی ډېر وخت اړولی. دا صورت ډېر ناشنا صورت دی، سورة البقره. حدیث کې داسې راځي او دا حدیث چې دی امام مسلم راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپلو کورونو مقبرې مه جوړوئ. ان الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره، شیطان د هغه کور نه تښتي چې هلته سورة بقره ویلی کېږي. نو دې صورت کې دا برکت دی چې څوک د دې تلاوت ډېر کوي او کوم کور کې تلاوت ډېر کېږي هغې نه شیطان تښتي. او مخکې موږ سره هغه حدیث تېر شوی چې کم سړی رسول اسلام وایي تلاوت ډېر کوي نو د جادوګرانو پې وس نه رسي، د جادوګرانو پې وس نه رسي. نو کور کې
د دې تلاوت وخت په وخت کول پکار دي. لازم نه چې تر روزانه سورې بقره ختمې، خو د دې د سورې بقرې څه نصه برخه هغه روزانه کور کې تلاوت کول پکار دي. او بعض خو تلاوت به لګولی په کور کې، نه ورته سره څه توجه شتي نه نور څه، خو به تلاوت لګېدلی دی چې پیریان رانه شي. مړه د الله د کتاب دې لپاره نه دی. د الله د کتاب قدر کوه، په خپله ووایه، او چې د بل چا تلاوت ولګې لږه توجه وله ورکړه. د الله کتاب دې لپاره نه رالېږلی شوی چې تا په کورونو کې صرف د پیریان د ځغلولو لپاره لګولی، یا د شیطانانو یا د جادو نه بچ کېدو لپاره. بس غټ مقصد دی قرآن باندې عمل کول دي. نو د الله نه یره پکار ده، ورسره د الله نه حیا پکار ده. قرآن دې لپاره نه دی چې تا په ګاډي کې مې ښودی دی او اکسیډنټ ونه شي او کور کې دې ځوړند کړی دی چې څوک یې نظر نه کړي. قرآن دې لپاره دی. اصل مقصد د قرآن چې دی هغې ته راشي. دغه شان دا صورت حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به دا صورت او صورت آل عمران د خپل ملګري دپاره د الله سره بحث کوي چې یا الله ویې بخه یا الله معافي کړه. دا دومره عظیم الشان صورت دی. صحابه کرامو به د هغه چا ډېر قدر کو او ډېر تعظیم به یې کو چې چاته به دا صورت او صورت آل عمران یادو او هغه به پوه. او ځکه انس بن مالک رضی الله عنه یو دا حدیث او دا روایت امام احمد راوړی دی، وی کان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران، چې په موږ کې به چا سورې بقره یاده کړه او سورت آل عمران جد فینا، نو دی به په موږ کې ډېر اوچت شان واله شو. یعد فینا عظیما، دی به په موږ کې ډېر اوچت سړی ګڼلی کېدو. او رسول صلی الله علیه وسلم به تلدیس هم کول چې چاته به سورې بقره یاده وه او ملګري به یې چېرته لېږل یو جماعت، نو دغه کس به په مشر کو چاته چې به سوره بقره یاده وه. نو دا دومره عظیم صورت دی. سورت البقره مقصد د دې صورت څه دی؟ او مخکې دا ذکر کړي چې هر صورت یو مضمون دی او د هر مضمون یو مقصدي موضوعي. مقصد د دې صورت دا دی د عقیدې اهتمام. غټ مقصد دا دی. په دې صورت کې د عقیدې ډېرې مسلې په تفصیل سره بیان شوي دي. دغه شان مقصد د صورت بل دام دی چې د یهودو حقیقت پکې بیان شوی دی. په دې صورت کې الله رب العزت د یهودو حقیقت ټکي په ټکي بیان کړی، ټکي په ټکي. او د هغوی بعض عقیدې الله رب العزت دې صورت کې ورسره مناقشه کړې ده، بحث مباحثه یې ورسره کړې ده هغوی د عقیدو په باره کې. دغه شان بعض شرعي احکام پکې الله رب العزت ښکاره کړي دي. نو د دې صورت غټ مقاصد دغه دي. که موضوعګانو ته راشو نو په دې کې یو غټه خبره دا بیان شوې ده چې قرآن د هدایت کتاب دی. دغه شان په دې صورت کې د مؤمنانو صفات بیان شوي چې مؤمن چاته ویلی کېږي. که څوک دا غواړي چې دی هغه مؤمن شي د کوم نه چې الله راضي دی، نو سوره بقره دې وګوري چې دغه صفات په ځان کې راولي. بیا په دې صورت کې د کافرانو صفات هم بیان شوي دي او د منافقانو هم. او دا خبره ښه واضحه بیان شوې ده چې خلک درې قسمه دي: مؤمنان، کافران، منافقان. او په دې کې رد دی په خلکو باندې چې وایي پرېږده مړه دا خلک ټول به یوي او توړ مه راوله. لازم توړ په خپله راځي. چې کله ته صحیح دین بیانوي قرآن او حدیث، نو توړ به راځي. څوک یې بلکل مني نه، څوک یې ښه صحیح مني عمل پې کوي، او څوک به منافقت کوي. نو لازم به خلک په څو فرقو کې تقسیمیږي. په دریو کې دا خبره سوره بقره کې ده، زما خبره نه ده. په دې صورت کې د آدم علیه السلام واقعه، د هغه د پیدایش ذکر، د ملایکو هغه ته سجده لګول، د ابلیس سجده نه لګول، د ابلیس د جنت نه وته، دا په دې صورت کې بیان شوي. دا شان په دې صورت کې د بني اسرائیلو بعض واقعات د موسی علیه السلام سره هغه بیان شوي دي. د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې چې کوم یهود دي د هغوی بعض خبرې پکې بیان شوي دي. او په دې کې د ابراهیم علیه السلام تذکره شوې ده چې ابراهیم علیه السلام څنګه سړی و. په دې صورت کې د قبلې مسله بیان شوې ده چې د مسلمانانو قبله کومه وه، ده مخکې کومه وه او بیا وروسته کوم طرف ته بدله شو. په دې صورت کې نیکي څه ته وایي دا خبره واضحه بیان شوې ده چې نیکیانې څه دي. په دې صورت کې خانداني مسلې بیان شوي دي، یعنی کورني مسایل هغه په دې صورت کې تفصیلا بعض بیان شوي. په دې صورت کې بعض واقعات چې الله پکې مړي را ژوندي کړي دي په دنیا کې هغه پکې بیان شوي دي. او په دې صورت کې د طالوت او د جالوت قصه بیان شوې ده. په دې صورت کې
د الله په لار کې مال لګول او د هغې طریقه دا خبره تفصیلا بیان شوې ده او په دې صورت کې دا خبره بیان شوې ده چې د مال حفاظت به څنګه کوې او د حرامو نه به ځان څنګه لرې ساتي او په دې صورت کې دا مسله بیان شوې ده چې دعا څنګه غوښتل کېږي او آیا دعا الله قبلوي او که نه قبلوي او په دې صورت کې بعض احکام الله تفصیلا بیان کړي دي لکه د قصاص مسله د روجې مسله بعض احکام او داسې نورې مسلې دا ډېر عظیم الشان صورت دی او په دې باندې پوهېده لکه ما چې صحابه کرامو به د هغه سړي ډېر قدر کوو وجه دا چې په دې باندې پوهېده څه وړه خبره نه ځکه چې ته تقریبا 2.5 سپارو باندې د قرآن پوهېږي بیا 2.5 سپارې یو خو هسې دلته اورېدی لکه دا بعض ملګري دغه شان ناستې سړي ته هسې ګوري دغه پوهېده نه یم چې یو سړی دا خبره یاده کړي نوټ یې کړي عمل کې راولي نورو ته بیانوي نو چې کوم سړي کې دا صفات دي او دی په سورې بقره ښه پوهېږي دې کې شک نشي چې دا ډېر اوچت انسان دی نو دا صورت به زموږ نه ډېر ټیمه دي ټول نه زیات ټیم په تفسیر کې هغه دا صورت دی یو خو دا چې دا اوږد دی بل دا چې په دې کې ډېرې مسلې چې کله حل کړی شي نو پر روانو درسونو کې بیا د هغې بیانولو ته ضرورت نه وي نو دلته پرې سړی پوه شي او یو تاسو ته د زړه نه دا خبره وکړمه که څوک په قرآن پوهېده غواړي یاله یو هسې دا چپهیز غونته کي دا ورځ راتله 2 ورځې نه راتله هفته کې یو راتله هغوی ته څه مشکل نشته هغه چې هر څه کوي کوئ خو که دا یقینا ته دې دپاره ناست چې زه د الله په کتاب پوه شم که نه نو غیر حاضري به نه کوې وجه د هغې دا ده چې د قرآن داسې کتاب دی چې ټول د یو بل سره تړلی شوی دی او چې سره صحیح پوه نه شوې په آخرني سر به پوه نه شي ځکه چې ډېرې خبرې به زه بیانومه او بیا به تا ته په روانو ورځو کوم چې دا بیان شوي ده نو ته په هغې هله پوهېدی شي چې کله ته په اولني درسونو کې ناست او هسې که خپل نه ځای راځي یا کله نه کله سړی وایي زه کېږم نو قرآن دی هسې نو د هغوی خبره نه کوم ځکه چې هغو هسې مقصد دا نه چې زه به پوه شم صرف حاضرېدل دي قرآن مجلس دی نو دا راته ووایم چې که بل پرځ تاسو وایي چې مونږ پوه شو په قرآن باندې نو څه غیر حاضري مه کوئ که په قرآن باندې ځان پوه کول غواړي ګوره د دې مناسبت د سورې بقرې مناسبت د سورې فاتحې سره څه دی سورې فاتحه کې ته ووایي چې یا الله ما ته وښایه نیغه لار نه لار د ګمراهانو او نه د هغه خلکو چې غضب پرې کړی شوی دی سورې بقره کې د دې خلکو تفصیل بیان شوی دی بله دا چې هلته لنډه خبره وشوه چې یا الله موږ ستا عبادت کوو نو په سورې بقره کې د عبادت مسله تفصیلي بیان شوی چې عبادت به څنګه کې او څه طریقې ده او څه ته عبادت وایي د دې صورت کې بیان شوی دی نو لنډه ده چې سورې بقره تفصیل د سورې فاتحې دی هغه خلاصه ولنډه او د تفصیل دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم دي حروف مقطعات وي يعني هذا التكي جدا جدا دي فعربي قلت حروف مقطعات وي او دام دکه حروف التهجی د عربی ژبه کې چې استعمالېږي الف پای کې لام میم قرآن نور سورتونه کې لکه حامیم قاف نون کاف ها یا عین صاد تا سین میم ټول په حروف التهجی کې دي او دا سره یاد کړئ چې د عربی ژبې چې کوم حروف التهجی دي په هغې کې 14 حروف د سورتونو په اوله کې استعمال شوي دي 14 په حروف مقطعات کې راغلي دي الف لام میم د علماو په دې باب کې ډېرې اوږدې خبرې دي په تفسیر کې چې د دې څه مطلب دی نو چا دا خبره ذکر کړې ده چې دا اصل کې د دې صورت نوم دی یعنی کوم صورت چې ته او په هغې کې دا په اوله کې دا حروف مقطعات نو دا د دې صورت څه دی نوم دی او دې خبره کې چې دوی سوچ وکړي نو ګوره په دې څه دلایل هم شته لکه حدیثونو کې داسې راځي چې رسول الله سلم فلانې صورت وایي الف لام میم دا صورت یې وایي الف لام میم او دا صورت یې وایي خو بیا هلته سوال زړه ته دا راځي که موږ دې ته د صورت نوم کېږدو نو الف لام میم نه خو نور صورتونه هم شروع شوي دي نو بیا جواب د هغې دا دی بیا طریقه دې سره د صحابه کرامو استعمال کړې هم ده چې ته به دا حروف مقطعات وایي بیا به ورسره د صورت نوم وایي چې پته یې ولګي نو هغوی به داسې وایي کوم صورت یې وایي الف لام میم البقره الف لام میم آل عمران او داسې
نو د بعضو رایې دا ده چې دا څه دي دا د صورت نوم دی بعضو دا ویلي دي وایي دې کې هر حرف چې دی د هغې نه هغه د الله په نوم کې استعمال شوی دی دې کې هر حرف د الله په نوم کې استعمال شوی دی نو بس بیا چې ته د الله کوم نوم ته ثابتوي بعض دا وایي چې دې کې هر حرف په یو داسې ټکي کې استعمال شوی دی چې هغه دلته مناسب دي لکه اوس ته دلته مناسب څه ګورې لکه الف نه الله شو لام چې دی د جبریل علیه السلام په نوم کې دی میم د رسول الله وسلم په نوم کې دی نو دی داسې جواب یې کوي بعض یا داسې وضاحت یې کوي دې کې هېڅ حرج نشته یعنې که څوک داسې ووایي او دا د سلفونو د اقوال نقل دي عبدالله بن عباس نه داسې نقل دي او په دې مطمئني نو موږ ورته ګمراه نه شو ویلی کیدای شي دا دې صورت نومي کیدای شي دې نه مطلب دا کوي چې د الله نومونو کې دا استعمال شوي دي او دغه شان داسې بعض الفاظ چې هغه دلته مناسب وي کې دا استعمال شوي او یو قول دا دی چې د دې حقیقي مراد هغه الله ته معلوم دی استعمال کړي الله ولي دي وی اشاره ده دې ته چې ګوره دا الف لام میم یا نور چې کوم حروف مقطعات پر راځي دا قرآن کریم هم د دې حروفو نه جوړ دی جوړ معنی یعنی الله چې کومې خبرې کړي دي خو همدغه حروف پکې استعمال شوي دي که نه نو تاسو چې دعوې د بلاغت او د فصاحت کوئ ای د مکې مشرکانو یو تاسو هم د دې قرآن د صورت په شان یو صورت راوړئ که نه زه نو دا چیلنج الله هغوی له ورکو او د اوسه پورې د قیامته پورې لا چا دا سر ته رسولی نه دی بله چا پکې لا دا خبره هم ذکر کړې ده وایي دا به د دې دپاره د صورتونو په اوله کې دا ټکي راتلو چې مشرکان ورته غوږ کېږدي یعنې اوس ویلی شي الف لام میم نو دا ټکي څه عجیبه دي الف لام میم څه مطلب نو سړی خبرې ته غوږ کېږدي نو دې کې تحدي ده چیلنج دی چې تاسو د دې قرآن په شان قرآن راوړئ او په دې یو دلیل دا هم دی چې وګورئ ټول هغه صورتونه چې د حروف مقطعات نه شروع کېږي هغې پسې د قرآن تذکره کېږي لکه دلته وګورئ الف لام میم ذلک الکتاب او نور صورتونه به چې کور ته نن لاړې که نه او که شوق دی د معلومولو نو ټول هغه صورتونه وګورئ چې د حروف مقطعات نه شروع شوي دي د هغې نه بعد به د قرآن تذکره نو معنی دا چې د قرآن کې هم دا حروف دي چې تاسو نران شئ داسې قرآن یو تاسو جوړ کړئ چې تاسو وایئ دا د انسانانو خبرې دي الف لام میم بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده وایي څومره آسماني کتابونه چې الله را لېږلي دي په هغې کې د الله رازونه وو په هر کتاب کې به یو خاص راز او په دې قرآن کریم کې دا حروف مقطعات چې دي سر الله فی القرآن دا د الله راز دی الف لام میم ذلك الكتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کې هدى للمتقین هدایت دی دپاره د متقیانو ذلك الكتاب دا ذلك نه دی دا په عربي کې هغه شي ته په اشاره کوي چې تا نه لرې او تا نه اوچت وي ذلك اشاره ده دې ته چې قرآن ډېر اوچت کتاب دی داسې ونه هذا الكتاب هذا دا کتاب نه دا نه هغه کتاب اشاره دې ته چې کتاب څه دی اوچت دی نو څوک چې د دې کتاب سره بیا تعلق ساتي هغه به اوچت وي دا کیدی نشي چې یو سړی د قرآن سره تعلق ساتي او هغه دې ذلیلوي لازم به دا سړی عزت مني دنیا کې او آخرت کې ځکه چې د کتاب سره چې کوم کتاب سره تعلق دی هغه کتاب اوچت دی ذلك الكتاب دلته بله فایده واله چې سوچ پکې وکړي وایي دغه کتاب دا پوره کتاب چې کوم دی دې کې شک نشته دلته یو سوال زړه ته راځي چې کله چې دا سوره بقره نازله شوه نو قرآن ولې ټول پوره شوی نو څنګه الله وایي دغه کتاب علما وایي فایده اشاره ده دې ته چې را روان وخت کې به د قرآن د یو کتاب په شکل کې راجمع کړی شوی د هغه وخت نه اشاره وشوه حالانکې دا خو وروسته راجمع شوی دی خو دې ځای کې اشاره دی خبرې دی الکتاب کتاب خو
هغه کتاب چې پکې خبرې را جمع کړې شوي که دا کتاب د الله خبرې پکې دي. نو د هغه وخت نه اشاره وشوه چې د دې کتاب د دې خبرو انجام دا دی چې دا به په یو کتابي شکل کې په یو کتاب کې به را جمع کړی شي. ځکه دلته الله وایي ذلک الکتاب. الکتاب کې د الف لام میم د الف لام دې دپاره دی چې د کامل پوره عظیم الشان کتاب دی. لا ریب فيه هیڅ شک نشتی په دې کې ذره برابر شک په دې کتاب کې نشتی او هدایت ته دپاره د متقیانو. ذلک الکتاب لا ریب فيه عجیبه خبره ده د الله رب العزت دی طاقت ته سړی حیران شو د قدرت ته. یعنی کتاب په اوله کې چیلنج ورکړی دی چې په دې کې شک نشتی په اوله کې دا نه چې په آخره کې په اوله کې او دا خبره صرف الله رب العزت کولی شي بل څوک یې نشي کولی. یعنی دومره مضبوطه خبره چې لا موږ د قرآن سپاره نه دی ویلي دوه نه دی ویلي دریم نه دی ویلي لسم نه دی ویلي اول سر نه درته وایي وایي را روانې چې څومره خبرې دي د قرآن د ختمېدو پورې په دې کې ذره برابر شک نشتی. معنی دا چیلنج دی پکې که څوک پکې څه راویستی شي راولي باسي که نه او د اوسه پورې لا چا دي کې څه نه دي راویستي. دا قدرت د الله دی او طاقت د الله دی. او ستاسو څه خیال دی چې لکه د دین دا دشمنان د هغه وخت نه اوسه پورې اوده پراته دي چا څه کوشش نه دی کړی کړی دی او لګیا دي خو چیلنج دی ذلک الکتاب لا ریب فیه هیڅ شک دی کې نشتی. ځکه چې دې کې څوک داسې خبره راویستی نه شي چې هغه ستا شک پیدا کړي. اوس که څوک دا وایي چې خلکو خو پکې شک کړی دی هغه د هغه خلکو بیماري ده هغه نقصان په د کتاب نه ده خو د سړي کې نقصان دی. بیمار دی تا ته وایي د مټایي خوند تریخو عیب په مټایي کې دی بیمار کې دی. کتاب کې خو شک نشته خو چې اوس یو سړی نه مني ګوري نه سوچ پکې نه کوي د هدایت طلب نه کوي او دی وایي دې کې زما شک دی نو دا خو مسله په ده کې ده په کتاب کې خو نه ده. ذلک الکتاب لا ریب فیه هیڅ شک په دې کې نشته. هدى للمتقین هدایت ته دپاره د متقیانو. یاره کله نه کله سړی په دې قرآن کې سوچ وکړي که نه حیران پاتې شي چې څه ناشنا فصاحت بلاغت کمال حکمتونه دي قرآن کې. هسې دې خبرو ته سوچ وکړي ښه اوس الف لام میم بیا ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین څو خبرې شوې څلور الف لام میم یوه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي جملو دي یو بل سره تړون ته وګوره په دې آیت کې الف لام میم چیلنج دی چې دې قرآن کې چې کومې خبرې دي خو همدا حروف پکې استعمال شوي دي که نه نو که تاسو د دې په شان خبرې راوړی شي راوړئ که نه چا قبول کړی چا سرته رسولی نشي رسولی نو چې نشي رسولی نو ذلک الکتاب دا بیا پوره کامل کتاب دی او چې کامل دی نو لا ریب فیه بیا پکې شک نشتی او چې کامل هم دی او شک پکې هم نشتی نو بیا حتما دا هدایت دی د متقیانو لپاره. چې معمولي سوچ سړی په قرآن کې وکړي که نه نو الله رب العزت ناشنا علم درته نصیب کوي. هدى للمتقین هدایت دی دپاره د متقیانو. یاد کوي دا خبره قرآن د هدایت سرچینه ده. ما په اولني درس کې تاسو دا خبره ذکر کړې د دې نه راوبل چې ته هدایت نه میلاویږي. قرآن د هدایت کتاب دی او تا په سوره فاتحه کې د الله نه څه وغوښتو هدایت یې وغوښتو که څه دې ووایي اهدنا الصراط المستقیم یا الله ماته نیغه لار وښایه که الله دا قیسه اوږده نه کړه په تا باندې انتظار یې د باندې ونه کړو خو یو څو آیته بعد یې درته ووایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هدایت غواړي دې کې دی که نه دلته هدایت وغوښتو هدایت دلته الله ته خو چې هغه دې کتاب کې یو غټه خبره دا یاده کوي فرق دی په هغه دوو کسانو کې ته رالي جومات ته دوه کسان ناست دي دواړو ته قرآن مخې ته پروت دی دواړه تلاوت کوي فرق دی په دې دواړو کې. وجه دا ده چې دا یو مقصد د ده دا دی چې د قرآن اخري سر ته ورسي چې څومره ډېر ټکي ووایي دا د مقصد دی. هغه بل د هر آیت سره ودرېږي پای کې سوچ کوي پای کې فکر کوي کله ورسره په ژړا شي کله تعجب وکړي کله خوشحاله شي کله پې غونه ځیږ شي کله سرمن پسته شي کله پکې د الله نه سوال شروع کړي څه به کوي دواړه یو شان دي. یاره چې دې دواړو ته یو شان وایي نو زه چې دا به د عقل د ماشومانو د عقل نه ملاندې کم دی.
هدایت دي کې د چا دپاره دی؟ د اولني دپاره، دویم دپاره. هدایت کې قرآن کې غواړي که نه، نو بیا به مقصد به دا نه چې ما زر زر ختم کړه. که دا بعض د روجې د مسلمانان چې صرف قرآن به یې راغستی په روجې کې او دا کړار به جوړ او دا ما ختم کو 3 پیرې یو بل سړی دی په پوره رمضان کې یو پیر ختم کو. څنګه؟ وایي زه خو ترجمه هم ګورم، زه تفسیر هم ګورم، زه د قرآن سره ژوند تېروم. دا سړی غوره دا که ما ګوره دا نه دي ویلي چې په تلاوت اجر نه میلاویږي، په خبره به ځان پوه کوئ. خو مقصد اصل د قرآن د نزول هغه دا دی چې موږ پرې ځان پوه کړو، صرف تلاوت نه دی. نو قرآن خو هدایت دی، خو هدایت د دې خلکو دپاره دی، ځکه چې هلته دوی ځان پوه کړو. ښه ډېر خلک د قرآن وایي او ګمراه دي که نه نشتي؟ ډېر شي دي. وجه دا دی چې هغوی چېرته یو ورځ د دې قرآن سره ودرېدلي نه دي، سوچ یې نه دی کړی، فکر یې نه دی کړی. نو دا یو خبره یاده کړئ. بله دا مسله یاده کړئ، ګوره انسانان چې څومره هم کتابونه لیکي او د دې چیني نه پکې خبره وانه غسته، چیني زه قرآن یادوم، نو پوه شي چې هغه کتاب کې به شک کېږي. ولې به پکې شک کېږي؟ نه د انسان دي چې ټول د انسانانو خبرې دي، د قرآن نه یې څه وانه غستو. هر هغه کتاب چې هغې کې د قرآن دا خبرې نه وي، او چې کله زه قرآن ویم ما مخکې وضاحت وکړي دې کې حدیثونه راغلي، ځکه قرآن موږ ته حدیثونه د منلو وایي. چې څوک راولګي کتاب ولیکي او د قرآن نه لرې او د حدیثونو نه لرې، په دې کې به شکونه نه وي، شک نه شکونه که نه لازم به پکې، ځکه چې دی هغه چیني له نه دی ورغلی چې هغه اصل د هدایت دی. دغه شان دا خبره یاده کړه، هدایت هر قسمه هدایت چې غواړي هغه دې قرآن کې تا ته میلاویږي. هدایت د زړه، هدایت د روح، هدایت د بدن، هدایت د لارې، هدایت د بچو، هدایت د ښځې، هدایت د قوم، د ملګرو، د خپلوانو، ستا د ژوند هدایت، د هر قسمه هدایت چې غواړي هغه په دې قرآن کریم کې موجود دی. هدایت به دلته لټې، په قرآن کریم کې به لټې. نه البته په خپل مقصد کې یا مقصد ته به ورسي. یو بله خبره ته ذکر کوم، دا ډېره فایدهمنه ده. قرآن ډېر اوچت کتاب دی، ډېر صفا کتاب دی. ولې؟ د الله خبرې دي. دا قرآن چې د الله خبرې دي او صفا خبرې دي او ښایسته، نو دا ځای هم صفا غواړي او هغه د تقوادار سړي دا زړه دی. هدى للمتقین، هدایت دی دپاره د متقیانو. نو د متقیانو د زړونه لایق د دې دي چې په دې کې د الله کلام وي، ځکه چې هلته د الله کلام پاک دی او د الله کلام پاک دی، ځای پاک غواړي او پاک زړونه هغه د دې متقیانو خلکو دي. نو ځکه هدى للمتقین. نور خو دا هدایت د ټولو دپاره دی، خو فایدت یې د متقیان خلک دي. په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا به د دې ځینې خبره شروع کوو چې د تقوا څه ته وایي. او ورو به دا سپیډ هم ډېرېږي او کوم ملګري چې اول پیر دې دورې ته او تفسیر ته کینی، لازم به هغوی ته په پوهېدو کې لږ ډېر مشکل خو بیا به روان شي. او څومره چې سړی د علماو سره په مجالسو کې کینی او د علم مجالس اوري، دومره دی د دین په مسله باندې زر پوهېږي. نو کوم ملګري چې اول پیر کینی، اول پیر اوري، اول پیر ییني، لازم به هغه ته مشکل دی چې مشکل په ما کې دی. دا مشکل په ما کې دی ځکه چې تفسیر بیانو، مشکل په هغه کې دی ځکه چې هغه دیني مجالسو له راغلی نه دی. نو کمی د هغه دی، کمی زمونږ خو نه دی. او زه خو حتی الوسع کوشش کوم، زه هم چې د وسع پورې به ما چېرته یو څو 2-3 علمي اصطلاحات استعمال کړي، کوشش دا کوم چې دا به کوم بیان نه کړم او هغه علمي اصطلاح هم صرف پښتو ته واورم ښه صحیح او بیا تاسو ته بیانوم چې عوام او خواص ټول پوه شي. چې په دې کې یو سړی نه پوهېږي نو دا د هغه کمی دی. نو انشاءالله چې دې مجالسو کې کېناستې یو څو ورځې بیا به ورسره عادت شو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.